افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور غځولو په تړاو د روسي، آلمان او بریتانیا تازه دریځونه. وروسته تر هغه چې امریکایي رسنیو د دغه هیواد د مقاماتو په حواله خبر ورکړ چې ګواکې امریکا غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي او د راتلونکي سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې وباسي، تازه په دې تړاو روسیې له اندېښنې ډک، خو آلمان او بریتانیا بیا د ملاتړ غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي که د مۍ له میاشتې وروسته افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور غځول کیږي، دا د امریکا لخوا د دوحې له تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویلي دا پلان به د افغان سولې بهیر له سختو ننګونو سره مخ کړي او د سولې بهیر کې به پیچلتیاوې لا زیاتې کړي. بل لور ته آلمان او بریتانیا هم اعلان کړی چې تر سپټمبر میاشتې به دوی هم له امریکا سره په ګډه خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په هممهاله توګه بیا د هیواد د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني بیا تر سپټمبر میاشتې د امریکایي ځواکونو وتلو په تړاو خواشیني ښودلې ده. نوموړي ویلي امریکایي ځواکونه باید شرایطو ته په کتو سره افغانستان پرېږدي او که تر یادې میاشتې له کومو شرایطو پرته وتل، ښایي دا کار د کورنیو جګړو لامل جوړ شي. طالبانو په خپل لومړي غبرګون کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به دوی د افغان سولې په تړاو هیڅ نړیواله غونډه کې ګډون ونه کړي.